سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. له افغانستانه د امریکا پر نامسؤلانه وتلو نیوکې. ټرمپ وایي که په واک کې وي طالبانو به د دغه هېواد له تجهیزاتو سره ځواک ښودنه نه وای کړې. د افغانانو ناوړه بشري وضعیت. په افغانستان کې د خوړو پروګرام وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 718 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د مذهبي لږکیو له حقونو څخه د طالبانو سرغړونه. دغې ډلې په بدخشان کې یو اسماعیلي ځوان وواژه. په خیبر پښتونخوا کې برید. 2 پاکستاني پوځیان ووژل شول. او په مسکو کې چاودنه. یو روسي جنرال وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو نامسؤلانه وتل د جو بایډن دولت د ناکامو سیاستونو پایله ګڼلې ده. فاکس نیوز د دوشنبې ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ دا څرګندونې په فلوریډا ایالت کې په یوې خبري غونډه کې مطرح کړې دي. د راپور له مخې ټرمپ ټینګار کړی چې هیواد یې باید له افغانستانه په عزت او وقار وتلی وای. نوموړي زیاته کړې که په واک کې وي طالبانو نشوی کولی چې د دغه هېواد له پوځي تجهیزاتو سره ځواک ښودنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ویلي چې که دی په واک کې وي له افغانستانه به یې ټول امریکایي تجهیزات ایستلي وي. ټرمپ څرګنده کړې چې د افغانستان او اوکراین اوسنی وضعیت د بایډن د ادارې د احمقانه سیاستونو پایله ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي تجهیزاتو ځای پرېښودل د دې لامل شو چې پوتین پر اوکراین برید وکړي. د یادونې ده چې د بایډن د دولت لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر نامسؤلانه وتلو تل د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړو سختې نیوکې کړي. داسې انګیرل کیږي چې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ له راتګ سره ښایي د طالبانو په تړاو د امریکا بهرنی سیاست بدل شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 718 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه پروګرام د سې شنبې ورځ په یو پیغام کې زیاته کړي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه ترلاسه کوي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي مرستې پیل کړي او په پام کې لري چې د 2015 کال تر اپریل میاشتې پورې شاوخوا 6 میلیونه کسان تر خپل پوښښ لاندې راوړي. د نوموړي دفتر د معلوماتو پر بنسټ له دې کسانو څخه 1 میلیون د بدخشان، غور، بامیان او دایکندي په ګډون په سختو سیمو کې ژوند کوي. دې سره جوخت دغه دفتر له طالبانو غوښتي چې پر ښځو ټول محدودونکي اقدامات لغوه کړي او بشري حقونو ته درناوی ولري. د یادونې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې هم ویلي و چې یوازې د روان کال ژمي لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د بدخشان سیمهیزې سرچینې وایي طالب جنګیالیو په دغه ولایت کې یو 14 کلن هلک چې د اسماعیلیه مذهب پالونکی و په ډزو وواژه. سرچینو د سې شنبې ورځ اشتسو ورځپاڼې ته منلې چې طالب جنګیالیو دا ځوان 2 ورځې مخکې د بدخشان د واخان ولسوالۍ په د ګرګند کلي کې په ډزو وژلی دی. د سرچینو په وینا د هلک اسلام الدین نومېده او د ښوونځي د 2م ټولګي زده کوونکی و. ورته مهال د دغې ډلې د امنیه قمندانۍ یو طالب مسؤل د نوموړي هلک وژل کېدل منلې او زیاته کړې ده چې هغه په تېروتنه کې لګېدلی. طالب مسؤل څرګنده کړي چې د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هم د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د اسماعیلیانو په جماعت خونه کې د یو پوخ عمره سړي زندې شوی مړی موندل شوی و. همداراز طالب جنګیالیو تېره اونۍ په فیض آباد ښار کې یو سړی د خپلې لور مخې ته په ډزو وژلی و. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې مذهبي لږکۍ او پخواني سرتیري په نښه کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو د یو برید په ترڅ کې د دغه هېواد 2 پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نیویارک ټایمز د پاکستان امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا برید د سې شنبې ورځ ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په شانګلا سیمه کې شوې ده.
د راپور پر بنسټ په دغه برید کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د پاکستاني پوځیانو یو امنیتي پوسټه په نښه کړې ده. تر اوسه د دغه برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي TTP د دغه برید مسؤل بللی. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا په دې وروستیو کې د پراخو ناامنیو شاهد و او په دې سیمه کې ډېری بریدونه د TTP لخوا کیږي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې په مسکو کې د یوې چاودنې پر مهال د روسیې د اټومي دفاعي ځواکونو رئیس وژل شوی دی. BBC خبري شبکې راپور ورکړی چې دا روسي جنرال د سې شنبې ورځ خپلې استوګنځي ودانۍ ته څیرمه د یوې شبکې د چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ په دې چاودنه کې د نوموړي جنرال یاور هم وژل شوی دی. له دې مخکې برېټانیا پر یاد جنرال بندیزونه لګولي وو او زیاته کړې وه چې هغه په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارونې د څار دنده پر غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اوکراین امنیتي ادارې په خپل ټلګرام پاڼه کې نوموړی جنرال د کیمیاوي وسلو پر کارونې تورن کړی و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. د ملتیا مو مننه.